افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه لدې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله ده ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. نن دوستانو راځئ یو مهم درس باندې بیا پیل کوو. د نن ورځې درس ته دوه ویربونه دي، هغه ګردانوو او په جملو کې استفاده کوو. ساین پلس هابن، ساین او هابن دی. ساین معنا اوسېدل، په فارسي کې ورته بودن وایي. هابن معنا لرل یا درلودل. پرسونل پرونومن شخصي ضمایر، دا مو ویلي وو دوستانو، یو ځل بیا دلته یادول اړین دي ځکه له همدغو شخصي ضمایرو سره ویرب څنګه کوو؟ ګردانوو. راځو لومړی ساین ویرب ګردانوو او بیا په جملو کې استفاده کوو. دی Sätze جملې. Ich زه، du ته، er هغه نر، sie هغه ښځه، es هغه بېجان یا بېروحه، wir موږ، ihr تاسې، sie هغوی جمع ده، sie تاسو مفرد ده. له ich سره bin راځي. ich bin زه یم، du bist ته یې، er sie ist هغه ده، wir sind موږ یو، ihr seid تاسې یی، sie sind هغوی دي، sie sind تاسو یی. دا مفرد ده، په رسمي حالت کې استفاده کیږي. اوس په جملو کې هر یو څنګه کوو؟ په جملو کې استفاده کوو. Die Sätze جملې. Ich bin محمد فهیم زاهد، زه محمد فهیم زاهد یم. Du bist sehr intelligent، ته زیات لایق او یا هم هوښیار یې. intelligent لایق ته هم وایي، هوښیار ته هم وایي. Er ist zu Hause، هغه په کور کې ده. Wir sind Studenten، موږ شاګردان یو. Ihr seid Ärzte، تاسو ډاکټران یې. تاسې څه یې؟ ډاکټران یې. Ärzte د ډاکټرانو جمع. Sie sind Lehrerin، هغوی معلمان دي. Lehrer معلم ته وایي، Lehrerin معلمان جمع. Sie sind Lehrer، تاسو معلم یې. دا و دوستانو د ساین د ویرب ګردان چې څنګه له شخصي ضمایرو سره ګردان کو. کوشش وکړئ چې په صحیح معنا په ټوله معنا باندې زده کړئ. هر ضمیر ته یې څنګه کړئ؟ یاد کړئ چې له ایخ سره څنګه کیږي، له دو سره څنګه کیږي، له ویر سره همداسې له زی سره څنګه کیږي. دغه صحنه، دغه ساحه له دغه شخصي ضمایرو سره ټولو سره یاد کړئ ترڅو وکولای شئ په جملاتو کې استفاده کړئ. ځکه دا هغه ویرب ده چې له حده زیاته استفاده لري. همیشه هر چېرته چې خبرې کوئ نو دغه ویرب نه استفاده کیږي. دا سو ساین ویرب. راځو هبن ته. هبن معنا درلودل یا لرل. ښه. پرسونل پرونومن شخصي ضمایر. هبن درلودل. دی Sätze جملات. راځو اول د شخصي ضمایر وایو. ich زه، du ته، er sie er هغه نر، sie هغه ښځه، es هغه بېجانه یا بېروحه، wir موږ، ihr تاسې، sie هغوی، sie تاسو. راځو د هبن ویرب له ضمایرو سره څنګه کوو؟ ګردانوو. ich habe زه لرم، du hast ته لرې، er sie es hat ته لرې، هغه لري، بښنې سره، er sie es هغه لري. له er sie او es درې واړو سره hat کیږي. wir haben موږ لرو، ihr habt تاسې لرئ، sie haben هغوی لري، sie haben تاسو لرئ. دا مفرد ده.
Die Sätze جملې جملات. راځو اوس دغه haben verb چې ده په جملو کې استفاده کوو. Ich habe ein Auto. زه یو موټر لرم. Hast du Kinder؟ آیا ته بچیان لرې؟ سوالیه ده. hat ein Auto. هغه یو موټر لري. Wir haben einen Computer. موږ یو کمپیوټر لرو. Ihr habt ein Haus. تاسو یو کور لرئ. Sie haben keine Kinder. هغوی ماشومان نه لري یا هغوی بچیان نه لري. Haben Sie einen Stift؟ آیا قلم لري؟ Stift قلم. دا دوستانو د haben verb haben معنا درلودل. نو دا هم کوشش وکړئ له شخصي ضمایرو سره په صحیح معنا باندې زده کړئ چې څنګه له شخصي ضمایرو سره استفاده کیږي او دا verb هم زیات استعمال لري. راځو درس ادامې ته. ورته لغاتونه: Die Karotte Gazara. Ich esse jeden Tag eine Karotte. زه هره ورځ یوه گازره خورم. Der Löffel قاشوغه. Das ist mein Löffel. دا زما قاشوغه ده. Der Mantel دا کورتۍ یا کوټ ته وایي چې تر زنګنونو پورې وي. بعضې خلک ورته کوټ وایي، بعضې ورته کورتۍ وایي، خو داسې د عکس کې درته ښکاري چې تر زنګنونو وي دا غټ کوټ ده. Das Mantel ist schwarz. دا کورتۍ یا دا کوټ تور ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا و بل درسه. د الله په امان.